اوس څه وکړم خدایه داسې لار وښیه ماته بیخي لار رانه خطا ده وجل کېږم مړ کېږم نه مې دا پته لګېږي چې د خپل د لاسه مرمه که پردی سړی مې وژني چې ویرونه دي جاړه د هر طرف ته جنازې دي دا تنکي ځوانان مو دا په څه وجه قتلېږي سبي د انسانانو دې هېواد کې په عروج ده د انسان وینې تویږي اسلامي هېواد کې داسې د انسان قتل روا دی سلامونه احترامات نیکې هیلې او ملګرو الله دې وکړي چې روغ جوړ وي خوشحال وي او د صحت کلیم په تن وي که داسې ووایم چې د ژوند نه به مازې اخلئ نو دا باسې دروغ وي ولې چې حالات ګوري چې دا کم حالات پښتانو سره روان دي نن پنځمه شپږمه ورځ ده چې د جانې خیل بنو کومه واقعه شوې ده کم څلور ځوانان چې کم تشدد سره وژل شوي دي چا وژلي دي څوک کوي دا راځمه نظم ته د نظم عنوان دی بیخي ژوند دلته عذاب دی ربه دغه مې ارمان دی دا مې زړه کې تمنا ده ربه دغه مې ارمان دی دا مې زړه کې تمنا ده یا عمر عبدالعزیز بیا او یا عمر راوله بیرته یا عمر عبدالعزیز بیا او یا عمر راوله بیرته که خالد بن ولید وي که محمد بن قاسم دو څلورو کې چې څوک خو بس یو ته منتخب کا هغه بیرته راژوندی کا هغه بیرته مسلط کا بیا د ځمکې پختیانو که خالد بن ولید وي که محمد بن قاسم دو څلورو کې چې څوک خو بس یو ته منتخب کا هغه بیرته راژوندی کا هغه بیرته مسلط کا بیا د ځمکې پختیانو جاهلتوب خو خپله ویني چې عروج ته رسېدلی د هوس سوداګرانو بل د حسن پجاریانو په حاشي کړه دومره عامه چې د خپولندې کتاب دی بیخي ژوند دلته عذاب دی چې د خپولندې کتاب دی بیخي ژوند دلته عذاب دی دا چې مونږ یې ماتخت یو دا په مونږ چې مسلط دی دا حجاج بن یوسف دی د هغه په لار روان دی د هغه کردارکشي کړي ربه سوال د عاجزۍ دی ستا په در کې التجا ده ربه سوال د عاجزۍ دی ستا په در کې التجا ده چې دا تخت بیخي الټا که دا نظام د بل په لاس کا د عذاب نه مو نور خلاص کا ربه سوال د عاجزۍ دی ستا په در کې التجا ده چې دا تخت بیخي الټا کا دا نظام د بل په لاس کا د عذاب نه مو نور خلاص کا تش د خولې حکمرانان دي د نمې حکمرانان دي دا د بل د خولې سړي دي د ډالرو غلامان دي دا د بل د خولې سړي دي د ډالرو غلامان دي د دوی حج سپینه مړۍ د توافونه کړي هغې نه دا د ټولو مشرکینو دا د ټولو فاسقانو دا چې څومره منافق دي دا چې څومره ریاکار دي دا مرتد چې څومره وینې دا زی ټول ورته سجدې کړي دا د ټولو مشرکینو دا د ټولو فاسقانو دا چې څومره منافق دي دا چې څومره ریاکار دي دا مرتد چې څومره وینې دا زی ټول ورته سجدې کړي بس د کومې لوت سازونه د هر چا غوږ کې غږیږي بل طرف ته ماشومان مې په جنسي تشدد داسې بې دردۍ سره وژل شي دا وحشي درندگان چې د هوس تندې کړي ماتې لاس په سرو وینو کې داسې دشتو شاړو کې گزار کړي د مرغانو د خوراک شي کسبي د انسانانو دې هېواد کې په عروج ده د انسان وینې تویږي اسلامي هېواد کې داسې د انسان قتل روا دی دا به څومره ظلم وکړي دا به څومره وینې توی کړي د خدایي دوا به وکړي بس تر دې حده به لاړ شي چې فرعون به ځان نه جوړ کړي یا شداد به ځان نه جوړ کړي په هر دور کې غمخوره هر فرعون دپاره داسې یو موسی خدای پیدا کړی یو موسی خدای پیدا کړی ملګرو دغه ویډیو در سره شیر کړئ چې هر پښتون ته دا زما غږ ورسوئ زما پیج در سره لایک کړئ او صمد غمخور اپیشل تر بلې ویډیو غواړم اجازت ډېره مننه د خپل ځان خیال وساتئ والسلام